بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه لیدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحال اوسئ. حاضر یم زه بیا ستاسې درانه چوپړ ته. په نننۍ ویډیو کې به له تاسو سره د ټکنالوژۍ یو څه خوندور معلومات شریک شي، په دې هیله چې دغه په زړه پورې معلومات او حقایق مو خوښ شي. که چیرې تاسې نوي راغلي یاست نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو راتلونکي ویډیوګانې تر تاسې په اسانۍ سره در ورسیږي. نو ستاسې وخت نه نیسم، تاسې رابولم دغه په زړه پورې خوندورو معلوماتو ته. راځئ چې پیل یې کړو. د هیکرانو پلار یا د هیکرانو مشر پیژنو. داسې یو هیکر چې د ټولو هیکرانو پلار بلل کیږي او ټول هیکران دغه هیکر ته د بوس لقب ورکوي، یعنی دغه هیکر خپل مشر ګڼي او د خپل مشر لقب یې ورکړی دی. دغه هیکر کیون میټنیک نومیږي او کیون میټنیک د هیکرانو مشر دی چې کیون میټنیک د امریکا په ایالت کې زیږېدلی دی او د ژوند په لومړیو پړاوونو کې د هیکینګ سره علاقه درلودله او غوښتل چې په غیر قانوني لاره باندې پیسې وګټي. نو په لومړیو کې به د ډېر داسې غیر قانوني کړنې کول چې هغه له ټکنالوژۍ سره تړلې نه وي، یعنی په هغو کثافتدانیو کې چې د ښار په منځ کې لګېدلې وي هغه به یې پلټلې او له هغې څخه به یې د بس د ګاډو ټکټونه راایستل او له هغو ټکټونو څخه بیا ځل لپاره استفاده کوله او په دې توګه به د مفته یا فری سفر له یو ځای څخه بل ځای ته کولو. د ډېرې داسې غیر قانوني کړنې کولې چې وروسته څو ځلې دی ګیر هم شو او څو ځلې یې زندان تېر کړ. د ټکنالوژۍ نړۍ ته یې راودانګل او په ټکنالوژۍ کې ډېرو کمپنیانو ته ضرر ورسولو او ډېر ځلې یې ډېرو کمپنیانو ډېرو ویبسایټونو ته د وارننګ هم ورکړی و چې دی کولی شي دغه کمپني یا دغه ویبسایټ هیک کړي. نو په همدې دلیل باندې د څو ځلې زندان تېر کړ چې آزاد شو، بیا ونیول شو او دوه درې ځلې دغه سلسله همداسې روانه وه چې وروسته کیون میټنیک وپوهېده چې دغه لاره د ده لپاره ګټوره نه ده او د دولت لخوا نه پرېښودل کېږي. نو کیون میټنیک اوس هیکینګ پرېښی دی او په غیر قانوني لارو سره پیسې نه ګټي، یعنی اوس هیکینګ نه کوي. اوس په یو ښوونیز مرکز کې چې خپل شخصي ښوونیز مرکز دی پرانیستی دی او په دغه ښوونیز مرکز کې خلکو ته د خپل سیسټم د پیاوړي کولو لپاره او د خپلو معلوماتو د ساتلو لپاره ټرینینګ ورکوي. اوس راځو د ګیمونو له ډګره د پبجي ګیم. پبجي ګیم تاسې به یې نوم خامخا اورېدلی وي چې په دې وروستیو کې ډېر زیات مشهور شوی دی او ډېر شهرت یې موندلی دی او ډېری ځوانان د پبجي ګیم په کولو باندې اخته دي. کله مو فکر کړی دی چې پبجي ګیم ته پبجي ولې وایي؟ پبجي د څه شي مخفف دی او دغه نوم ولې د پبجي لپاره ځانګړی شوی دی؟ څنګه چې پبجي د پلیر انناون بیټل ګراوند مخفف دی، یعنی ناپېژندل شوی کلاړي او د جګړې میدان، دا پښتو کې معنا ورکوي. اوس دلته د دې نوم په اړه که فکر وکړو چې پبجي ته ولې پلیر انناون دا لفظ ولې ورته استعمال شوی دی؟ کله به چې د پبجي جوړونکي چا چې پبجي جوړ کړی دی هغه به آنلاین ګیمونه کول، نو آنلاین ګیمونو کې به د خپل نوم ورکولو، یعنی خپل اصلي نوم به د نه استعمالولو، د به په آنلاین ګیمونو کې انناون پلیر همدغه لفظ به استعمالولو چې ناپېژندل شوی کلاړي یا ناپېژندل شوی پلیر. نو ځکه د ډېر وخت راهیسې د پبجي جوړونکي دغه نوم په آنلاین ګیمونو کې کارولو او په اکثره ګیمونو کې به د خپل نوم د انناون پلیر په نامه ورکړی و او انناون پلیر نوم یې ځان یې ښیو چې وروسته دی په دې بریالی شو چې پبجي ګیم جوړ کړي او دغه نوم یې پرې کېښوده. او بیټل ګراوند د جګړې میدان، لکه څنګه چې پبجي د جګړې میدان دی، نو دا خو معلومه ده چې بیټل ګراوند ورته ځکه وایي، خو دا چې انناون ولې ورته وایي د دې په علت باندې هم تاسې پوه شوئ. نړۍ څخه یو بل خبر، تاسې به په دې پوهیږئ چې د انټرنیټ کې مختلف قسمه ویبسایټونه، مختلفې کمپنیانې، مختلف سیسټمونه موجود دي چې دغه ویبسایټونه د خپل ویبسایټ د ساتلو لپاره له ځان سره هیکران لري، یعنی دوی هیکرانو ته معاش ورکوي تر څو د دوی سیسټم د دوی ویبسایټ ساتنه وکړي او له انټرنیټي غلو څخه یې وژغوري. خو داسې یوه کمپني هم موجوده ده چې هغې په دې باندې انعام ایښی دی که چیرې کوم غل یا انټرنیټي غل یا هیکر په دې باندې بریالی کېږي چې دغه کمپنۍ هیک کړي نو دوی ورته انعام هم ورکوي. دغه کمپنۍ فیسبوک نومیږي او فیسبوک انټرنیټي غلو ته چیلنج ورکړی دی که چیرې دوی بریالي کېږي چې
فیسبوک کمپني هیک کړي نو دوی ورته انعام هم ټاکلی دی چې دغه انعام به دوی ته ورکول کیږي. نو دا د دوی په ځان باندې باور دی چې هیکرانو ته یې چیلنج ورکړی دی او بله داسې هیڅ کمپني تر اوسه پورې نه لیدل کیږي، هیڅ داسې ویب سایټ نه لیدل کیږي چې داسې یو چیلنج یې انټرنیټي غلو یې هیکرانو ته ورکړی وي چې که چیرې دوی بریالي کیږي او د دوی ویب سایټ هیک کوي نو دوی ورته انعام ورکوي. په موبایلونو کې به تاسې ډېر ځل د ایرپلین موډ په نامه یو اپشن لیدلی وي او ډېر کله به مو په دغه اپشن باندې مغزه نه وي خلاص شوي چې آیا دا د څه لپاره کارول کیږي او آخر دا د څه لپاره ورکول شوی دی. داسې خو ایرپلین موډ ډېر ګټې لري او ډېر ځایونو کې استعمالیږي، خو اصلي مقصد یې دا دی چې کله تاسې سفر کوئ له یو ځای څخه بل ځای ته ځئ نو په هغه وخت کې تاسې ته د الوتونکي د کارکوونکو لخوا هم ویل کېږي چې تاسې خپل موبایل نه په ایرپلین موډ کې واچوئ. دا د دې لپاره وي کله چې تاسې ایرپلین موډ اوپن کوئ نو ستاسې سیګنل یا ستاسې د سیم کارډ انتن بندیږي. د دې لپاره چې دغه الوتونکی په لږ وخت کې ډیر سفر کوي او ډیر ځای یا ډیره لاره وهي نو په د لارې په اوږدو کې که چیرې تاسې ایرپلین موډ نه وي خلاص کړی نو د سیګنل د راکشولو لپاره له مختلفو پایو څخه له مختلفو ځایونو څخه دا سیګنل اخلي، یعنې خپل سیګنل زر تر زره بدلوي چې لاندې کسانو ته چې په ځمکه کې دي هغوی ته دا یو ستونزه جوړوي او په هغوی باندې د سیګنل د قطع کېدو امکان شته او د هغوی د سیګنل د کمزوري کېدو خطر جوړېدی شي. د همدې لپاره چې تاسې ژر د سیګنل د اخیستلو لپاره د سیګنل ورکوونکو مرکزونه بدل نه کړئ او د خلکو باندې دغه خطر کم شي او خلکو ته ښه سروس یا ښه سیګنل وړاندې شي نو تاسې باید خپل موبایل د پرواز په وخت کې په ایرپلین موډ کې واچوئ. هسې که د ایرپلین موډ په اړه نور وغږېږو نو ایرپلین موډ یوه ګټه دا هم ده که چیرې تاسې خپل موبایل په ایرپلین موډ کې واچوئ نو تاسې کولی شئ چې خپل موبایل په لږ وخت کې چارج کړئ، ځکه چې په موبایل باندې د سیګنلز قطع کیږي چې سیګنلز په خپله د راکشولو لپاره موبایل چارج ته اړتیا لري او د ډیر چارج مصرفوي. که چیرې دغه سیګنل قطع شي او موبایل د سیګنل د راکشولو لپاره چارج مصرف نه کړي نو ستاسې موبایل بیا ژر او په اسانۍ سره چارج اخلي او په لږ وخت کې ستاسې موبایل ډیر چارج اخیستی شي. که چیرې ایرپلین موډ خلاص نه وي نو بیا دغه چارج نه ترسره کیږي او ستاسې موبایل چارج ډیر وخت نیسي. نو دا د ټکنالوژۍ له ډګره یو څو په زړه پورې معلومات په دې چې دغه معلومات مو خوښ شوي وي او یو څه نوي مو ترې زده کړي وي. که چیرې ستاسې ویډیوګانې خوښیږي نو لطفا ویډیوګانې درسره لایک کړئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم کېږدئ تر څو په راتلونکي کې له دغه ډول خوندورو ویډیوګانو برخمن شئ او خپله پوهه لا زیاته کړئ. تر بلې ویډیو پورې تاسې په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.